نو ګورم منه سنت څه شو چې دا لاس به مړوندونو پوری درې پیری وینځي دا غي نه پس وتسمیه الله بسم الله بووي بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله والحمد لله ثابت دي او دا غي نه مخ کې بنیت مو کې نیت دی له وړه کې به اراده وکي دا ودس وتسمیه الله بسم الله ویل دی فی ابتداء الوضوء په ابتداء د او دس کې والسواک او مسواک سنت ته دا د نارینو د پارم دی زنانو د پارم دی او باز نارینه زنانه په دې کې نقصان کوي ګور کم موس چې مسواک سراداشي نو دې کې او یا درجه غرواله راځي او تاسو د کوم حدیثو کتاب چراغله یغه کې ګور مستقل باب دی باب فی السواک مشکات کې دی ترمذی کې دی ابو داود کې دی په دغه تمام احادیث او عمل راضی چې یو مسلمان مسواک استعمال کی او مسواک دا نبی علیہ السلام ته په خپل سنتو طریقو کې ډېر محبوب سنت تر دې چې پزن کدن نه لغون ته مخکې مسواک استعمال کړي نو مسواک استعمالول سنت طریقه دا او دا आवाज دا دس د پاره نه د خوب نه سړی را پاسي استعمال سنت ته کور ته سړی د نکی سنت ته د قران د تلاوت د حدیثو د درس د پارم سنت ته او دا د نارینه او زنانه ټول د پاره ده او زموږ فقهاو لیکلي پکار دي چې مسواک دی یو لیشوي یو لیش دی او دا غي د مغلو طریقه داسي وي چې سړی داسي ونیسي نو دا درې ګوتې به د پاسای او دا وړه ګوت او غټه ګوتې د لاندې او بیا د خي طرف نه شروع کی سړی او په دې غس لاسم کچري وای نو جائز ده غس لاس کې مسواک کوونی سينو مواله جائز دي او په غاخونو باندې به عرضن وای یو د غاخونو طول له یو د هغه عرض ده نو طولن به ځکه نه وای چې دې سروري خرابېږي عرضن به وای او په جبم سره وای او کساری را پاسینو د مسواک والو سنت طریقه دا نبی رسول الله تر حلق پورې برسولو او دغه وخت کې سنت طریقه دار چې تر حلق ورسه کله داسي حلق پورې سره ورسه دا سولټي غونتی ورشي دا د الله د حبيب طریقه وا دغه وخت کې معده خالی وي په ډکه معده بس وک حلق پورې مسواک نه رسي نو دا سنت طریقه دا مخکې نه چا عملي پینو الحمدلله او کده چانی نو ګورا دی سنت طریقہ باندې عمل شروع کول پکار دی کور کې زنانو له اوسي ولو وای چې دا مسواک سنت طریقہ دا مسواک سنت طریقہ دا او هغه خلکو ته پوس نی پکار لکه باز خلک راشي مسلې ته پوس کوي او ير زنانو د پارم سنت ته نو موږ ولو وای ير مو استاد خویلی چې د پاره دندا سره په شي په خبره نه لکه مسواک سرنګ سنت ته د ناری نو د پاره داسې د زنانو د پارم ده والمزمزه او خلقنګالول دا سنت دي والاستنشاق او پوز صفا کول ومسح الاذنين او د غوګونو مسح دا کوم مسواک غوته چې کله مسواک نه سړی خلک وي پدی باندې سړی د غوګ دا دن نه سټول مسح کی او پدی غټه غوته باندې د غوګ دا بارانه سټول مسح کی پداسي طریقه د غوګ مسح کوي چې دن او بار د غوګ سي صفات نشي وتخلیل اللحیه او خلال د ګری د خلال دا طریقه کله سړی درې لپې په مخ واچي نو بیا یو چونګ براوالي او د دې ځنې د لاندې په ګیره کې ورواچي او د خلاص دا غوتی په کې وردن نه کیدا سو واسي ته خلال وای دا سنت ته ولا صوابع او خلال د غوتم سنت ته ورا د لاسونو غوتی خو چې کله لاسونو وینځي نو دا غوتی په غوتو کې وردن نه کوي دا غوتی په غوتو کې وردن نه کوي او د خپو د خلال دا طریقه چې کله سړی خپي وینځي نو د غس لاس په دی وړه غوته باندې د کچای د غوتی د خیخ پې نه شروع کی او لاندې باندې د غوتو خلال کوي تر دې پوري چې د غس خپي په وړه غوته باندې ودرې دا د خلال طریقه ده وتکرار الغسل او مکررول د وینځلو ال الثلاث تر درو پوري یعنی هر اندام درې پیری وینځلو دا څه د سنت طریقه ده او ګوره د دریو نه اپل کې اوسړې سلور لپی چي پلاس یا په مخ سلور لپی چي نو پدی ګناهګار دی او پدی مجرم کی دا وسوسه ده کدرې لپی چاوا چولې دی بیا موي جره زما مخ صفا شوه نه او زما لاس وینځل شوه نه دا شیطانی وسوسه ده او د شیطان وسوسه ختمي کی پدی چې اعوذ بالله دی وای او وای دی بس او داس می شوه ک شیطان ډېر وای جنته شوه دی وای بس ندی شوه خو زما او داس شوه نو شیطان دا وخت کسی شي نا امید شي د سنن ذکر کل و یستحب و مستحب دی
للمتوضی دا اودس کون کی د پاره عین وی طهارت چ نیت د طهارت کی دا اودس نمخ کی د نیت د طهارت کی زګه ګورا د نیت سره باطنن هم پاکی راشي او کیو سړی نیت نو کو کنا نو اودس یو شو خو ثواب کی وینه مرتب کی وایستوج عبا او دا چ راگیر دی کی جميع الراس طول سر بالمسح په مسح سرا یا ډېری کې خبر باندې نه چې ډېری کې تاسو وایي چې بس ويرتب الوضوء او ترتیب دی ور کی او دسلا یعنی ترتیب وار سره کمخ کې الله مخ ذکر کړي نو مخ دی وینځي بیا لا سنا نو بیا د سر مسا بیا د خپو وینځل فیبدا ان شروع بکای بما د اغان دامننا بدا الله چې شروع کړي د الله تعالی به ذکره داغه په ذکر کولو قران شریف کې وبالمیامن او د خي طرفونو